السلام علیکم ګرانو کتونکو، جابر شاه درویش یم. موجود یم پاکوړه خټک کې. دلته کې د کلونو پخواني چې کم دکانونه دي شاته تاسو ته ښکاري، په دې باندې صدۍ تېرې شوي دي او زما په خیال چې دا چا جوړ کړي وي، چا پې خواري کړي وي، هغه ګوتې به خورې شوي، هغه خلک به د خاورو سره خورې شوي وي. نو په دې حوالې سره به د دې علاقې چې کوم مقامي خلک دي د هغې نه تپوسونه کوو. راځئ چې مخکې ورشو او د مشرانو سره ملو شو، په دې هکله ورسره خبرې وکړو. السلام علیکم بابا. وعلیکم السلام. بابا نوم مو څه دی؟ ګوهر علي. دا پخواني دکانونه دا عمارات مونږ وکتو، په دې هکله څه علم لرئ؟ نه دا خو د زمانې دي چې که نه د دې خو ډېر وخت شو. څو صدۍ به پې تېرې شوي؟ یاره 300 سیوا به یې کم ولي 300 کاله د دې کېږي د دې آبادۍ. صحیح. دا بل ماما دی. ماما څنګه یې؟ خیر دی جی تابعدار، خیر او خیر. دا آبادي چې ده که نه دا د صدو د دې باندې صدۍ تېرې شوې تقریبا چې اسم نه نو 4-5 صدیو نه دې نه زیات اورېدلي دي. ولې زمونږ والد صاحب دی الله پاک وبخښي چې هغوی به وایي چې زه وړوکی غوندې وم او چې مونږ د اکوړي ته د مصري بانډې نه راغلي وو او دلته کې وو. نو لکه زما والد صاحب د دومره عمر چې هغوی کافي عمر و که نه بیا زما چې میرعالم خان نامه ده. نو مونږ چې مشرانو نه نو دا د صدو زړه آبادي ده جي. د صدو دا غونډه مونږ چې کوم ایریا کې ولاړ یو دا ټول کورونه، دا دکانونه، دا بازار، دا مین بازار و جي د هندوانو کټر بازار چې په دې کې منډیانې، حکیمان، پیو والا داسې څوک نه و چې په دې کې دکاندار زوړ انټیک بازار دی جي. دا پاکستان جوړېدو نه مخکې ډېر مخکې صدۍ چې کله تله نو دا ترې پاتې شو. بالکل پاتې شو. بیا مسلمانانو ته الاټمنټ د ایوب خان صاحب په وخت کې وشو، کسټوډین زمانه وه. بس بیا خلکو چې دی نو دا مکانونه بیا اخیستي دي. مخکې دا د هندوانو و جي. لوټ چې شاله شو نو بس بیا یې بیا لاړل که نه. په دې کوړي کې به داسې نور هم ډېر مکانات موجود دي. دا د دنیا اوس هم څخه خلکو روان کړل جي. نوي دا مونږ چې ولاړ یو که نه دا مخامخ دا څه چې ګوره دا ټول زاړه مکانات خلکو روان کړل او نوي جوړ کړل. اوس هم داسې کورونه شته دی چې هغې هماغسې په خپل حالات کې دي جي، خو ډېر کم تعداد کې دي. پښتو شته جي. دا ټوله کوړی زوړ که سیند غاړې ته ځې، قریشیانو مالت له ځې، که مڼګانو مالت له ځې، که زرګرانو مالت ته راځې، او دا ټول اوس نومونه پرې لکه نوي ایښی شوي. او دا ټول د هندوانو د وخت زړه آبادي ده جي، ډېره زړه، ډېره زمونږ د نیکونو نه یاداشت نه مخکې ده جي. جي دا مونږ وکتو دا ګلکاري چې کومه شوې ده هغوی ډېر په محنت کړې ده. دا خلک به لکه چې اوس خورې وي تقریبا. دا دومره محنت کول، دا دومره دغه کول، دا د لاسو کار ده جي. دا ټول د لاسو کار دی. دا نه هغه وخت کې مشینري وه هېڅ هم نه. دا څومره ګلکاري چې ګورې دا ټول هغه ګوتې بس په خاورې وي، خو دا هغه ګوتو جوړې کړي په ګوتو بالکل نه خېشتی. دا ډېر زوړ آبادی دی جي، ډېر زوړ پخواني پخته خلکو پخته آبادی دی جي. ډېر یادګاري شی دی، د کتو شی دی جي. او شکر دی مونږ کلي کې داسې دا علاقه شته دی چې تاریخي ده. بالکل دا تاریخي ده جي. د دې سلونه کال وشول جي چې دا کوړی دی. مونږ دې پورې اورېدلي مشرانو چې کم وخت کې لکه اسلام لا نور دغه نو د هغې وخت دلته لکه چینې شته د هندوانو، ښځو به پکې لامبل سیند په غاړه هغه بیلې دي، د سړو بیلې دي، مندرې پکې دوه، اوس دواړه مندرې ورانې شوي دي. هغې کې یو کې سکول جوړ دی د ماشومه جینکو، او هغه بل چې کوم دی نو هغې کې کور جوړ شوی دی. لکه دې کې ډېر زاړه تاریخي مقامات شته، خو هغه خلکو دغه کړل جي لکه واخیستی شول په پیسو که نه، نو بس بیا خلکو ځان ته جوړ کړي. دا دکانونه چاته چې پاتې شوي دي د هغوی ته به څه علم وي چې لکه دا زمونږ مشرانو نه چاته پاتې وو یا د هغوی نه مخکې چاته پاتې وو؟ دا د سن 47 کې چې کله پاکستان جوړېدو هندوستان نه خلک لاړل، نو دا هر څه ډک پاتې شول. نو بس بیا چې چا کولاولو نیولو هغه د هغو بیا ایوب خان بابا په وخت کې چې دی نو اعلان وشو چې بی چا سره د هندوانو کورونه دي نو هغوی پسې الاټمنټ وشي. لکه مونږ خپل کور چې کومو نو هغه وخت کې مونږ 2 منزله کور د هندوانو مونږ پکې سیدو 1061 روپۍ باندې د هغې الاټمنټ مونږ ته شو. هغه 1000 هغه وخت والا چې اوس د لکونو نه موړېدلي دي که نه. نو لکه بیا ایوب خان صاحب دا خلکو د الاټمنټ د دې کړی دی جي. ټیک شو جي، مهرباني. دلته کې د نورو مشرانو نه به هم تپوسونه کوو. راځئ مخکې.
السلام علیکم. سلام. بابا نوم مو څه دی؟ سبزعلي خان. دا پخواني د هندوانو د وخت دا کورونه مونږ وکته، په دې هکله څه ویل غواړئ؟ تاسو وینئ چې دا د هندوانو د لاس آبادي دي، هغه وخت کې پاتې شوي دي، زاړه آبادي دي که نه، خو ما ته د دې اندازه نه لګي چې هندوان د دلته راغلي کله وتلي کله دي که نه. مهرباني. السلام علیکم بابا. وعلیکم السلام. بخیر علی جی. بابا نوم دې څه دی او د دې ځای مقامي یې؟ زه دې ځای مقامي یم. زما نوم ناظم حسین صدیقي دی او زه چې کوم دی نو دلته نایب ناظم یم د دې علاقې اکوړه 2. بابا په دې لاره راتېرېدو د هندوانو د وخت دا سیمارات مو ولیدې، دا نښې مو ولیدې چې ډېره خواري کړې وه، د دې به څومره وخت کېږي تقریبا؟ دا 1947 نه چې کوم دی نو څه ټایم چې تقسیم اوازه وشوه نو دلته چې کوم دی دا ټول هندوان، دا ډېر لوی بازار و، دا بین الاقوامي بازار و. د ده دا چې د ده کوم دی څه سودا مودا به وه هغوی به چې کوم دی نو دلته نه به یې کوله. دا تر انډیا مدرسه پورې چې کوم دی نو د ده دا سوداګانې بتلې. دې ځای چې کوم دی پنیر او د دغه ډېر مشهور و سپلی، نو دا به دلته نه بتلې. او جي نور د دې ځای په حوالې سره دې ځای حوالې سره دا ده چې دلته هندوان اوسېدل. دا دلته چې کوم دی دروازې لګېدلې وي دا لارو باندې، هغه لارې چې کوم دی نو هغه ټې دروازې به وي. ماښام د پس په دلته چې کوم دی نو څوک به هم نه راتلل، دروازې به بندې شو. جي حوالې مثال ورته. او جي ابا ماښام بند شو، بیا به څوک دی ته بدل را پورامن به پورانم علاقه به دا کوړیا خپله خلک چې کوم نه ډېر مخلص و د هندوانو سره، هندوان هم مخلص و. هغه ټایم موږ اورېدل مشرانو نه چې دا ای به زموږ جنازو ته به هم تلل، خو بس یو سایډ ته به ودرېدل او غمرازي هر څه به یې موږ سره کول. اوس حالات بدل شو، دغه شو، هر یو کس چې کوم دی نفرتونه شروع شو. د هغې نه باوجود هم چې کوم دی نو پاکستان دغه چې کوم دي شهریان دا ډېر مخلصه خلک دي. او جي دا راته استاد جي هغوی چې کوم کار کولو نو که اوسني ګیټونه تاسو د اوسپنې وګورئ نو کال پس هغه ختم وي، د هغه کار ډېر پوخ و. څه ویل غواړئ په دې هکله؟ ها دا خبره حقیقت ده. دا دې کې چې کوم دی نو دوی ډېر محنت او محنتکش خلک وو. هغه صحیح لرګی به لګول، صحیح اوسپنه وه، صحیح میټیریل و، ایمانداره خلک وو. او جي نو ایماندارۍ سره چې یو شی چې جوړ شي نو هغه هر یو شی چې هغه مضبوط او پایدار به وي. او جي ټیک شو، ډېره مهرباني. ملګرو تاسو وکته د مشرانو د دغې پخواني چې کوم مکانات و کوم آبادي و د هغې په هکله چې کوم مونږ ته معلومات راکړو هغه مونږ تاسو سره شریک کړو. امید لرم ستاسو به زموږ دا نن ویډیو خوښه شوي وي. په دې سره مونږ ته راکړئ اجازت. ښه ده او باد بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.